د پښتون قام یو ستر شخصیت خوشحال خان خټک د ګڼو خوبیو مالکو، ګڼ اړخیز شخصیتو، د هغه شخصیت ته، د هغه کردار ته انسان ګوته په خوله پاتې شي. په یو وخت باندې په یو انسان کې دومره ډېرې زیاتې خوبۍ، دومره ډېر زیات کوالټیز، دا موندل بالکل د عقل نه لرې خبره ده. هغه په یو وخت باندې د یو قبیلې سردار، د مغل حکومت یو ذمہدار شخصیت، یو سپه سالار، یو ښکاري، یو صوفي، یو عالم، یو ټولنپوه، یو طبیب، یو پالګری او دغه شانې بلها نورې ډېرې زیاتې مشغلې هم لري. خوشحال خان خټک په دومره مصروف وخت کې، په دومره بیزي شیډول کې د نورو ټولو کارونو سره سره پښتو ادب ته ګڼ شمېر بخښنې کړي دي. خوشحال خان خټک په دغه مصروف وخت کې خپل قلم ډېر آزاد چلولی دی او بلها ډېر لیکلی کړي دي. مشهور مستشرق میجر راورټي وایي چې د خوشحال خان خټک د آثارو، د هغه د کتابونو تعداد تر 2500 پورې رسېدلی دی. خوشحال خان خټک ګڼ شمېر منظوم آثار او ګڼ شمېر منثور آثار پریښي دي. د هغه په منظوم آثارو کې یو د هغه عمومي شاعري ده، کوم چې غزلې، قصیدې، رباعیانې، قطعات په دغه وخت کې رایج د نظم څونه قسمونه او دغه ټولو باندې هغه طبع ازمایي کړې ده او دغه آثار یې پریښي دي. د هغه دغه شاعري بیا وروستو په مختلفو شکلونو کې، د دیوانونو په شکل کې، د کلیاتو په شکل کې مختلفو خلکو مرتب کړې ده. د هغه دغه شاعري په سوونو مخونو باندې مشتمل ده. دغه دیوان نه علاوه د خوشحال خټک ګڼ شمېر نور منظوم آثار هم شته، لکه سواتنامه. سواتنامه د خوشحال خټک یو منظوم سفرنامه ده چې د هویت په لحاظ مصنوي ده. په دغه مصنوي کې، په دغه سفرنامه کې خوشحال خټک د سوات د سفر ټول واقعیت قلمبند کړي دي او د دې نه علاوه د سوات ابو هوا، د سوات جغرافیه، د سوات د خلکو ژوند جواک، د سوات د خلکو د اوسېدلو طریقې، د سوات کلتور، دا هر څه هم بیان کړي دي. سواتنامه د خوشحال خټک یو شاهکار لیک دی. دغه کتاب وروستو بیا مختلفو خلکو چاپ کړی دی، د دغې په انګریزۍ او نورو ژبو کې هم ترجمې شوي دي. فضلنامه د خوشحال خټک یو بل منظوم اثر دی. دغه هم د مصنوي په شکل کې لیکلی شوی کتاب دی. په دغه کتاب کې هغه فقهي مسایل بیان کړي دي او څه برخه پکې د طب په هکله هم شته. طبنامه د خوشحال خان خټک یو بل منظوم اثر دی، په کوم کې چې هغه د مختلفو بیماریانو، د مختلفو رنځونو علاج ښودلی دی. دغه کتاب موږ ته د خوشحال خټک د ادبي پوهې سره سره د هغه د طب په شعبه کې په پوهه باندې هم دلیل راکوي. دا کتاب هم وروستو مختلفو خلکو چاپ کړی دی. بازنامه هم د خوشحال خان خټک یو مصنوي ده، په کوم کې چې هغه د بازونو قسمونه ښودلي دي، د هغوی بیماریانې، رنځونه ښودلي دي او د هغې علاج یې ښودلی دی. اخلاقنامه هم د خوشحال خان یو بل منظوم اثر دی، په کوم کې چې هغه د خدای او د رسول د صفت او تعریف نه علاوه د اخلاقو په هکله باندې خبرې کړي دي. اخلاقنامه په لومړي ځل باندې د پېښور پوهنتون د پاکستان مطالعاتي مرکز لخوا په پاکستان مجله کې چاپ شوې ده. وروستو بیا د حبیب الله رفیع صاحب د سمونې او څېړنې نه پس هم چاپ شوې ده. فراقنامه د خوشحال خان خټک یو بل منظوم اثر دی، کوم کې چې د هغه د قید و بند د زمانې شاعري محفوظ ده. دغه کتاب هم په لومړي ځل باندې د پېښور پوهنتون د پاکستان مطالعاتي مرکز لخوا په پاکستان مجله کې چاپ شوی و. وروستو هم بیا څو وارې چاپ شوی دی. پالنامه د خوشحال خان خټک یو بل منظوم اثر دی، کوم چې د پال کتلو سره تعلق ساتي. دغه کتاب هم څو وارې چاپ شوی دی چې په لومړي ځل حبیب الله رفیع صاحب چاپ کړی و. نام حق د خوشحال خان خټک یو بل منظوم اثر دی، کوم چې د پارسۍ د پنجګنج ترجمه ده. په دغه کتاب کې د دینی مسلو لکه د مونځ، روژې او د نورو تشریح شوې ده. د منظوم آثارو سره سره خوشحال خان خټک ګڼ شمېر منثور آثار هم لیکلي دي. د خوشحال خان خټک په منثور آثارو کې دستارنامه یو داسې شاهکار کتاب دی چې انسان ورته حیران شي.
په هغه وخت کې چې کله د پښتو نثر ایله خړپوسي کولې په دغه وخت کې د دومره اعلی معیار کتاب لیکل دا بالکل د یو معمولی انسان د وس کار نه دی. په دستارنامه کې خوشحال خان خټک د ملکانو، خانانو، مشرانو یعنی د هغه خلکو دپاره څوک چې په سر باندې پټکې تړي، پګړۍ تړي، دستار تړي، د هغوی دپاره څه اصول، څه شرایط ایښي دي. په دغه کتاب کې خوشحال خان خټک د دغه خلکو دپاره څوک چې دستار تړي 20 هنرونه او 20 خصلتونه بیان کړي دي. خوشحال خټک وایي چې په چا کې دا 20 خصلتونه او 20 هنرونه نه وي نو هغه دې دستار نه تړي. په دغه کتاب باندې د دغه هنرونو باندې، په دغه خصلتونو باندې به په یو بل ویډیو کې په تفصیلي خبره هم کوو. دغه کتاب څو وارې د مختلفو خلکو د مختلفو ادارو لخوا چاپ کړی شوی دی. زنځیره یا خطنامه د خوشحال خان خټک یو بل منثور اثر دی. په دغه کتاب کې یو خاص ډول لیکل دي کوم چې د خټکو د کورنۍ سره اړه لري. دا کتاب هم د حبیب الله رفیع صاحب لخوا چاپ کړی شوی دی. خټکنامه هم د خوشحال خان خټک یو منثور اثر دی په کوم کې چې خوشحال خان خټک د خټکو د حسب نسب په هکله خبرې کړي دي. دغه کتاب وروستو افضل خان خټک په تاریخي مرصع کې هم شامل کړی دی او جدا ځان له بیا هم حبیب الله رفیع صاحب چاپ کړی دی. نسبنامه هم د خوشحال خان خټک یو اثر دی کوم چې افضل خان خټک په تاریخي مرصع کې شامل کړی دی. په دغه کتاب کې خوشحال خان خټک د خپلې کورنۍ پیژنګلو کړې ده. سعدنامه د خوشحال خان خټک یو بل وړوکی اثر دی په کوم کې چې خوشحال خان خټک د سفر، د ساعت، د وخت متعلق بحث کړی دی. هندکونامه د خوشحال خان خټک یو بل نثري سفرنامه ده په کوم کې چې هغه د 2 جنګونو د سفر واقعیات قلمبند کړي دي. د دغو نه علاوه د خوشحال خان خټک په هکله دا خبره هم کیږي چې د هغه ځینې آثار، د هغه ځینې کتابونه لا تر اوسه موندلی شوي نه دي. لکه آینه ویلی کیږي چې آینه کتاب خوشحال خان خټک د عربۍ نه ترجمه کړی و. دغه کتاب کې دینی او فقهي مسلې دي خو لا تر اوسه پورې دغه کتاب موندلی شوی نه دی. وصیتنامه هم د خوشحال خان خټک یو منثور اثر دی په کوم کې چې هغه خپلو زامنو او نوسو ته د نورو خلکو سره د ژوند تیرولو، د هغو سره د چال چلن کولو دپاره نصیحتونه کړي دي. هدایه د خوشحال خان خټک یو بل منثور اثر دی کوم چې د عربۍ ژبې نه ترجمه کړی شوی دی. په دغه کتاب کې دینی مسلې بیان کړی شوي دي. دا هم ویلی شي چې خوشحال خان خټک د سورت یوسف ترجمه کړې ده خو دغه کتاب تر اوسه پورې میلاو شوی نه دی. یو بل کتاب ریاض الحقیقت هم ځینې پوهان وایي چې د خوشحال خان خټک اثر دی او ځینې وایي چې نه دا د خوشحال خان خټک اثر نه دی. دا هم ویلی کېږي چې خوشحال خان خټک عیار دانش لیکلی دی کوم چې د انور سهیلي ترجمه ده. پرخنامه هم د خوشحال خان خټک یو منثور اثر دی په کوم کې چې خوشحال خان خټک په توري او قلم باندې بحث کړی دی. یو غالب ګمان دا هم کېدی شي چې خوشحال خان خټک د پښتنو تاریخ لیکلی وي ځکه چې هغه د زندان په ورځو کې کله دستارنامه لیکي نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې زه کله د جیل نه د زندان نه بهر شم نو زه به د پښتنو تاریخ لیکمه. خو تر اوسه پورې دغه کتاب موندلی شوی نه دی. کفایه هم د خوشحال خټک یو نایاب اثر دی او ویلی شي چې دا د هدایه په شانې د فقهي مسایلو کتاب دی. بیاض د خوشحال خان خټک یو نثري اثر دی کوم چې تر اوسه پورې پوره موندلی شوی نه دی خو څه برخې ترې افضل خان خټک په تاریخي مرصع کې نقل کړي دي. د دې نه علاوه هم کېدی شي چې خوشحال خان خټک نور کتابونه لیکلي وي او وخت سره سره هغه ترلاسه شي.